ولې ویم په تا څه چلو شو ته خو سم دم وی پیرسه کنه ښکاري چې پیرې وکنه وړه دا پیرې پکې نه وتی دا خپل ذکر او اذکار کوي لګیا دي دا د پیریان دا غواړي هغه نور مخلوق په هغې باندې کارونه کوي که ته ته خو راشه که نه خدایم پنځه روپۍ به ته یاد کړي زر به درکړم راځه هغه زر به درکړم مانا برا وانا خمو کمانا نو کوم په در لکه نو ته خو راځه چې ورخو شو که نه هېڅ هم نشته که نه راځه ما به دې خوا سایډ ته کښېني پیر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څوک زه ډېر اجر کړی او ډېر عاجزه ښځه یم او تا مې خپل فریاد راوړی دی پیر صاحب هم چې زما دا فریاد په کولو غوږونو او د ښه زړه نه یې واورئ ای پیري نجیشه ته خو ما چټي کړی وې ته بیا څنګه راغلې تا ما پسې دا پیری راوسته ویم داسې کوې پیر صاحب موږ مه یاروه موږ خپل فریاد راوړی دی ویم دا ماشوم یېرېږي څه کوې دا دومره ارامي پیری دی چې دی به ما په تعویض پسې ولېږو دی به زه اوبه یې خوړې جینکو ته به یې کتل ویم پیر صاحب داسې کوې ماشوم دی یری یې څه ویم زموږ فریاد به ته څه واورې ویم د ده دا چنګېدل بند کړه او زما خبره واوره دا پیری دی تا کې ځان نه انسان جوړ کړی دی ما کوی کاب ته لېږلی او اوس په دې په دې جوس کې بندوم امیر دپاره واده کې واده نه کوې یا هسې به کښېنه په ارام کښېنه راځه دلته کښېنه راځه مې یارابکان راځه مارې ای دا خو مړه زما چې یو پیری و نجس و هغه به زما کار نه کو مې که هغه راغلی بلکل هغه په شان دی خبره شي وای ویم پیر صاحب ته د هغه زر کې رور نه یې یا ویم ته خو د جعفري د ترور زوی یې که نه ماله راته دا ته مه وایم چې زه زر کې رور یم هغه خو زه په دې غون د دنیا کې په شرمونه وشرمولم رسوایی کړم راځه یم خفه کېږم ستاسو خاندان دې شرمېدلې خو یم اوس په زما خبرې له راشو پیر صاحب څه شو پیر صاحب بغداد ته لاړی او چاته ونه وي دا کار مې ځکه شروع کړو چې زر که چا وتښتوله وای دا څه وې خدایه پاکه نو چې زرکه چا تښتوی دا نازکه ولې څوک نه تښتی چې سمه دمه زرکه به ولاړه وتښتېده ای خدای ککشه نازکه به چا پسې تښتي هغې دپاره خو ما دا پیري مردي شروع کړه ون تعویضونه مې د هغه په نوم لیکلي دي ځه ویم نازکې چې دی که نه نو تا ته یم چې دی نو په رڼا ورځ باندې شنه شنه باغونه خولی دي هغې پسې خو جعفري او سیپوري او زما هغه لیوني هغه اصل او ذاته لیوني چې دی هغه پسې لګېدلي د پري خاونده پیشوګان او سپي به دې نه جوړ کړم جعفري دې پوی که او سیپوري دې پوی که هغه نادانې دې پوی که ویم اوس مې ومنله چې زما د خواهې خاندان چې دی ټول چې دی نو بس یې د مزغونه خلاص دی خبره مې واوره ویم په هر څه باندې رسېدلي او که نه او دلته را رسېدلی نو راته پتې نشته خبره کوه ویم داسې کار دی یم چې ته خو خبره تړې زما د زندګۍ نه چې ما سره ستا د تروزې څه کوي جعفري داړه اوس چې دی نو دا په دې عزت باندې دی وي زه به نازکه کومه نو یم زه دې خوا راغلمه ما ویل پیر صاحب سره به میله وشمه څه کوي نازکه نازک او نازکې ورته څه جواب ورکړی نازکې ورته څه جواب ورکړی نازکه خو دا سترګې جوړې کړي او روزې جوړې کړي او بس ګرځي په لارو کوڅو کې او هغه روړ دلی نه دی هغه د لاس نیولي چې چا کری وردن نه کړه بس دا شیست یې اخلي د هغه نه به سخی جوړوم سخی د هغه لور نه وله هغه به اوسه پورې چې دي اجراګانو سره به یې په میدانونو کې پیسې راغونډولې خبره مې واوره اوس داسې کار وکړه چې ځان له هم څه سخت تعویض وکړه او ما له هم څه سخت تعویض راکړه چې زما دا کور بچ شي مانا مخا د واده لپاره او ته هم د واده دپاره یو وکړه صحیح ده تعویض مې درې وکړم خو ما له به لکه ډېر سا کوي چې خو سره روان دي وایم ستا په لاس خو مې یقین هم نشته منافق خلک کې اوس په تا باندې زه تعویض کومه ولې څه منافق خلک ویم ټول خاندان دې دروغجن نه دی زه په دوکه باندې جعفري د کوره راوویستم چې کالي مالي هر څه رانه وخوړل اوس راته د سپي په نظر راته ګوري که ته شری وې که نه نو ژبه مې نه بار راویسته ولې به دې ښه ژبه به دې رانه بار راویسته ما چې دوی داسې ال در سره کړو چې دا سره کړي مې داسې خبرې ده چې بار خلک ناست دي ما له جعفري سم نه کړي نو ما زه به ورته شرمه ښه تعویض پسې به 3 ورځې بعد راځئ وای 3 ورځې پس خیر نه کېږي زه خو د کور نه په کوم ال باندې روتیم په سهار وختي روتیم دا ماشوم مې
صحیح ده هیڅ خبرې نشته ښه دا کار مخکې وکړه ها دنده غږ مه کوه راځه میوي زما خیال مینګي گرفتار شو ستاسو د لاس زمانه ګنډې وخت اوس د طب جواب وکړ نه نه ان شاء الله ټول ګیرو هغه مې او ته بیغمه شه پلاره ځان ورته داسې چونې که ها اورېږه ځه ځه ګانه مانه خو درځي که نو نه بچي هم زه هم ته ووایه که نه زه ورسره چل مې وکړم صحیح ده نن چې مې راشي ښکلې اشنا زه به کومه نازو ادا او ټولې به په مینه مینه او ټولې به په مینه مینه ماته په خندا نن چې مې راشي ښکلې اشنا یا پلاره مته کار وشو ښه او د خیر انشاءالله شابسې وای په چا غم او په چا خادي های 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 منګه په څه یو دوی په څه دي ببرشیر او خوشحالي ولې ته وایې؟ دار ته ووایا چې چرته لاړ وي تا زما د وجود نه دا چل ولې وکړو دا مې دله اسې وکړو په دې کې د مطلب شو په دې کې مې دا مطلب ده چې لاړ چېرته وي زما خپله خوښه ده زما خپل ژوند دی زما خپل ارمانونه دي چې کوم ځای کې راځم دلته به د دې ښځې او بچو سره څه کوې ښځه هم کور کې ده او بچي هم کور کې دي زه چا دونه سوچونه نه کوم داسې کار دی بچي خفه کېږه مه دا هلکان دي ګرځي به سهار به وځي ماښام به را پیدا کېږي تاسو له به راوړي هلکان خو دي خو دا په پردو ښځو پسې چې دا بره په دیوالونو ورخیږي وایم دا خلک هسې ګپ شپ لګوي سړیا دې داسې تعلیم یافته سړی دی نوکر پیشه دي دا کارونه نه کوي اوس خو دې راسپر ولیده که نه بس نو او که نه یم زه د تا افسر مفسر نه ټسومه اوس د نازکې رور دلته راغلی او ما ته یې ټول بیانونه وکړه هغو خور دی هغو خور دی دا نازک رور خو د خپلې خور نه میلې کیله جوړه کړې ده خو چې کوم خادي هر چا له جلب لاس کې ورکړي دا دی خو زموږ ځنوان نه مونږ بس هغه د مینې چې لږ تاسو خریدار شوې ټول بس ورغلی واخلې خو باید خو کړه وابل بس زما سان دا امید نو بابا نه، ما نو. په دې مور باندې خل چلته د ځوان جانه ده ګوره بچي ستا مور د غني خان د ریل پاټلیا جوړه شوې دار کباړي ورځي او سناسه چوچتای یا خبرې ډېرې وګورې تا ډېر ځان شرمولو په سپین سر باندې د په اخري وخت کې ځان شرمولو مور له ما څه سپین دي نه دا خو شاباش بچي زما خبر د وخت کېده ګوره هر سړي له پکار دي چې څلور ښځې وکړي سنت طریقه ده دقه او موږ کسبګرو ګوره الوا ډېره وریجې ډېرې روټۍ ډېرې یاره دا په کوم کتاب کې راغلي دي چې ته به دنیاوي ښځې سره تېرې ډوړاند کاڼو دي چې سړي چې دا سنت ادا کوي او نور ټول سنتونه یې نه پرېږدي. بچې ما خو اورېدلي وو که چې په بهر ملک کې په سنت باندې زما پلار پوره دی ته زما خبره خو په سنتو پوره دی ماشومان چې سنتي کاکاجي غورمن ډاکټر له یو سنتي په فرض مونځ کې صرف فرض کوي او سنت پرېږدي سنتو څنګه پوره دی زما خبره وایي ګوره بهر ملکونو کې کسان دي که نه نو موږ ته خو پته لګي خبر راځي مدرو کې اکثر خبرې کوي که نه وایي بهر ملک چې واده وکړي په اګریمنټ وي یا 15 کاله یا 4 کاله یا 3 کاله که نه او دلته د مرګه پورې اګریمنټ دی هلته یې غټه بنګله هم د پلاره بس ټیک ته که نه بچي اګریمنټ ورسره واده کوم یو خبره درته کومه زویه په کلاو غوږونو یې واوره د خپلې ښځې چې څکې کوه زمونږ په منځ کې به ګوتې نه یادګینې ده چې ګوتې به درکړي وامه چې دنیا به وي کور ته لږ وخوځو چې کور کې څه حال دی دا خو بیا د ګان کپړه روان دی خو باشي دي پکې ما څه په خیره دی قربان دي شم څنګه بس دی نور مې مه ساته ته ماته ده ووایې که نه چې تاسو خو زمانه حیا واغسته لکه په دې ټول کلي کې تاسو ته زه بې حیا ښکارمه چې رونه دې م راغلي وو ورېرونه دې م راغلي وو حیا م رانه واغسته تا ته پته شته چې په کلي کې اوس موږ پسې خلک څه وایي ما ته وایي د باګړو دله څه پکې څه ته وایي داسې کار دی روکې خبه کېږو منه زما دلته ډېر غټ عزت دی او غټ رسوخ مې دی
ما ته غره خلک سرخ کته کوي ٹھیک ده خبره داسې ده چې لکه ته څنګه د دې مورکې تر نه رشته دار یې که نه لکه هغه وایي چې دا ما ورکوټ رالوی شوی دی که نه او نو دا خبره ده چې لکه موږ ستا خیال ساتو لکه دلته پیسو کې لکه زه به تاسو ښځه ووایم چې زه به تاسو خفه کېږم په ایمان یو پکې ته دا یې عزتي دا نور خاندان دی بې غیرته د هغوی یادوم لکه دا او دا راځه که نه ستا خوراکۍ زما عزت دی څوک یو د په کږه وګوري څنګه دغه ستا عزت دی لکه د پښتنه ده پښتنه ده لکه دا اوس ستا خوراکۍ ده نو ټیک ده که نه دا خو ویم چې زما خوراکۍ ده نو زما خوراکۍ ده که نه ته وایې چې ستاسو مونږ خپلوان یو نو تاسو خو زه په کلي کې وشرمولم که ما پسې شاته زما چې د خپل کم قوم دی کم زما پخ دی کم زما ذات دی دا بې ذاته دی دوی ما شرموي که نه نور نه دی ما ګورې ستا او د نازې کې په سر باندې د رحم لاس ایښی دی ما وی که چای پکاري چیني پکاري غوړي پکاري لشل روپۍ پکاري جاپاني شته د خلکو نه بدله کورونه صفا کړم خو تاسو به ماړه وساتم پرېږده رشي دا خبره ده نو بیا به په خپله خبره ګورې کلک ودرېږي قربان دې شم وایه څه پکار دي اوس خو حاضر وخت کې یو 500 راکړه 500 روپۍ راکړه که نه ته نه وایې چې ستاسو په سر لاس ایږدم अब पिसवी तर खूप हो خوراکي یو سره امني او لکه چارو تی غم مه کوه بس زه رور یم که نه تا سره د هغې غم یې که نه زما په سر صرف لاس ایږدي که نه د هغې په سر هم لاس ایږدي یا ولې ورته ووایم دا نه دا لوټ دا جعفري په خپل لاس راکړه وی په دې کې ډېر سړي خو هغه مې پېښي څه مطلب لکه تصویران یادې نه نه لکه داسې لوټ ما بل چا له ګورې نه دی ورکړی لکه دا داسې لوټ دی چې په دې باندې ګورې خلکو څه څه ورکړه خو ما تاله درکړو ټیک ده که نه نو منمه دې که لکه کمزوری لوټ نه دی 520 دی وایي شم دې خفه نه شي دا واجه ګوره داسې خبره ده ته خو دا یې عزت دی خو دا نوره کابینه دې خرابه ده بې غیرته دي بې حیا دي پهلے چیز کو تاسو کره آجا مگر پہلے بیٹے کے وقف سے بیگار شپیتی سر رکھنا دلته مې خور به یوازي که داسې کار وکړه ګوره جعفري زه ستا په خبرو پوه شوم ته ځان له راشه ته دا کابینه نوره ولې راولي زه ستا په خبرو پوهېږم هلته به خبرې وکړو که نه خپلې دی فرج کم دی زه داسې د خپل کور څوک نه درولم او داسې د کلي مشرانو باره کې خبره کوم نو بیا درځم نه پرېږده ویم یو سړی هم پکې مه راوله دا زما او ستا خبرې دي یار لکه والله چې خلاص فلسفي خو ما درکړه السلام علیکم ډېره دې ته خو 500 د ما نه واخېستو ویرا سره باندې کوم غړ غل دی خو چې دا لالچ کې رانه ولې نو دا که ما چې ته خپلېږي انشاءالله چې په دې 500 کې نه خوراکي ونه کوم پرانه معلوم به جعفري نه السلام علیکم مورې یا مور پریدا چې اوس ته په خپل سر رااله نو څنګه لکه د مچوره وبړې دی نه خو بوډا دی څوک بوډا دی یې خولې ته یې وګوره مړی چې زما د برید هم نشانې بوډا دی پر بابا خفه کېږه ما زه دله په خپلې خوښې باندې بله ناوي راولم دغه مې لګي ما د لا دیره چې دوه رمبي وانې دي قبر له مې لځې خوښ کړی ته واده وایم ښځې سوی زمو مرګ پر نیټرې ما ته وګوره دا د رشتو دفتر کې بند کې بابا جانې په حساب کتاب دې پوه نه شوم د بلا بچی کوم پته دې چال کړه نه پلار راته بلوی شوی نو ما وله داسې یو ګوټکې ور وغوړو دې شیطان ته ګوره جومات ټوپې چولې ده او پردو ښځو پسې ګرځي نه دا څه وایي بلې وادې نه ریدل ته زه به دې کږه شي دا جو وایي با داسې پردې پېښې بیا د کټکونې رابلې دا نشته ستا کږېږي د خیره خپه نه شي 15 روپۍ خو تم خطې وي که نه کونډو پسې دا کونډې جوړې صرف د نازک کور کې وي که نه بهر به بل ځای هم کونډې اچولې وي خو دی که مونږ ته دا پته دا
زما کار د کونډو دی کار کوم ټول کونډې چولې نن سبا خامخا په حکومت باندې لوټ دی بابا خپنه شو دی اچي خو بيدای اچي ولې دا یو چې بکور کا چول بس کنه مونږ پښتانه دا دی وای وای خزه دې ستاسو چې وای خدا چاړی دا خدای دې بنیادو باسه موږ نه ته بجلی کونډې یادو دا ته په کوم کونډو کې لا نه ته نور کونډې اچي ولې ما ته ستا پته نه ده دا کونډو دا کا خدای نه جوړه شوی دی لوري چې تا وته بیا ورچوم بس دا روټه غما مو کې کنه روټي پیدا هغه دوی موږ له زخر کړه دا اجګل تعالی موږ خزه کو سوچ پیو کا امیشا خدای دې چاړی کا چې پتا رااله خدای دې چاړې کته چاړې شي خپل خاوندان کنټرول کوي ما ته به کار نه جوړه دا سکا دې مورې خبر دارا چې تا زما پلاټ ته بوډو وي ارمیکې نه ما ته رنګ راغی مایکل جکسن مرچوي دی ای پلاټ دې راغواړه دا بچي وای چې هغه ونه کې پیک کا ګوري شي تخ پیا داسې ماته لار کیوں کو تو کا مایکل جکسن چان کنه پلاټ نه بن جونیور دی هغه داسې بکې بابا جاجي بکې جمع دي سم مسله به جوړه کې اوري بچی ګورا مایکل جکسن زما شاګرد کېدو او خو دې خو شرمېږم نو سیمه وایي هغه واغه ټوپې دا شونوي نو کدا کې څه بجې روان شوې دا څه حق چلونه باندې روخه ما باقي تا بوزم او ما ته خیر خبره اے پکلا رکینا تا عمر تو واته نه ته شرمېږي نه دې دا خو شیطانان دي ځان له مرګري ګوري نه ما ته جاجي چې ته پارمیکره کسه هغه ترنګو کا و چې خچو له خو نه لګي چخی چوڑا نه قانی ټاټند نه نوم دی دا د چالمو نوم وای دا برته زویم دا پتا باندې انګريز راولي پس پتا بن راولي به مخزه خانو بیا واورا دا مرترو او دا مرترو او په دیوال دا واورو د نازک منافق په صفه خبر را لکه نو ګوره چاورګه دا جګولا دا زمون نه مخکې وا سخر مې وباسیو دا وباسیو زه ټول روستم نو تیمو لرم ته خبر واوري یو منټ یو صبر تاسو دې بده ښکارې ځه یو کټ نور خیر دې مشره دا کې چې دا به تاسو کارونه نه کوي اے په نمبر باندې په ور کوي دا اوسو ګره گزاره کوي کا شیطان منافقه دا کارونه دې سره جوړیږي څه دا خیر دې مشره دومره ما بیت تکوا تامو والا ما کله والي سمو والا له دا ظلم یې پسا ته روټه کې دا روټه تیار او به غپ لګاو نو زبر زم کټوي تا شبر وای جابانی ټوټه وشوي دي وی چایو اورې کشان کورم هغه روان دي خزم مور سره ده اورې کله کې زوم کوم وای دا غم بګه منافقه ترورم ده وای ویم د دې داړې د لاسه خو چې زمونږ د کور ټول ماحول خراب دی پیسې پر لوک موږ لپاره خدمت غوړه کړه خسته کوندغه څه خزه ناجایزه غونډه ده خو شته خزه خو په دنیا کې نشته نه لکه بشي ستا د پاره به زه 3 ورځې چې لکومه الټه به جوړندېږم چې د خپو د وینې مې سر ته راشي نو کېدای شي چې سهال راوځي داسې خو راته ممکنه نه ښکاري بچی پیسې خرمانه کار نه کوي زه وړه ډوډۍ نشوي ډریس پې وی پیر صاحب دا خو ما ته اوس پته ولګېده چې په دې کور کې خو په ما باندې ډېر څه شوي دي بله شپه ودومه سترګې مې پټې وې چې سترګې مې غلې شوې دنګ غونته کې سړی په کوټه کې ګرځېده را ګرځېده ناګهانه غیب شو پیریان بنیامه دا په ستاسو کړه څومره وخت و پیریان مې کار به چې کوي نه شي خو زه ته پرېږده خبرې ستا کار به څنګه کېږي دا ته پته شته چاچي دا خو عثمان و ویم خوله دې ماته شه عثمان څه کوي چې ما کار راځي بس عثمان چې دی نو خور ځای کوي که نه مونږ کره په زړه خبرې مه کوه لکه ستا کار به داسې کېږي چې زه به 5 پیریان لېږم دې ته ویسته شي 2 د ترنګزونه یو د مرزونه یو د شیرپاونه صحیح شوه او یو د پېښور دی دا تعویض به هغوی راوباسي د شپې 3 بجې او ما له به راوړي دلته
خو کار دوباره راځي دا سره ځان سره ونولي بلې رمشه که دا کار دې رالو که پیر صاحب که نه نو انشاءالله تکه توره غټه پټه چرګه به دله راوړم څه ګورې ته دې بیخ واسه تورې چرګه ولاړې د تورې چرګې د لاسه خو ما غټه پټه ښځه پرېښې ده ښځه زه به یم سپینه به دله راوړم تم تور او سپینه باندې لا پوهېږي پیسه ته سپینه چکر شه کنه هلته پیدا وګورې د فیاض به ټکه به ګپ لګو اوه ته خدای دې بیخ واسه اوس په ما واسه کېده شپې خدای دې دا بوکړې هسې مخ اورېکه د شپې په پیر صاحب باندې څه کوي ته خدای دې بیخ واسه